بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرچکی د اسلامی امارات لخوا د قطر هیواد پر خاورې د اسرائیل د برید غندنه، د هیواد د اهل تشیع علماو سره د مولوي عبدالکبیر لیدنه او په غزې ترانګ کې د بد وضعیت دوام. د لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبې د 2024 کال د وژې 19 نیټه ده. زه یم دا بشپړ خبرونه دي. د اسلامي امارات مرستیال ویاند ملا حمدالله فطرت د یوې اعلامیې په خپرولو سره په قطر هیواد تیری او د حماس اسلامي غورځنګ سیاسي دفتر په نشه کول په کلکو ټکو غندلي او دا یې د ټولو انساني موازنو خلاف وحشیانه عمل بللی دی. په دې اعلامیه کې راغلی چې صهیونیست رژیم په مکرر ډول او په خورا بېباکۍ د انساني او سیاسي متعارفو نورمونو نقض کوي او پرله پسې جنایات ترسره کوي، خو هیوادونه او نړیوال سازمانونه یې پر وړاندې چوپ دي چې دا خورا د تاسف خبره ده. دغه راز اسلامي امارات غوښتنه کړې چې ژر تر ژر باید د اسرائیلو د یرغلونو او روانو وحشتونو مخه ونیول شي. د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر د ښار او کور جوړولو وزارت د مرستیال شیخ مدار علي کریمي بامیاني په مشرۍ د اهل تشیع له څو تنو علماو کرامو او قومي مخورو سره لیدنه وکړه. په دې لیدنه کې یاد علماو او مخورو د اسلامي امارات له لوري د ورسره شویو همکاریو مننه کړې او زیاته کړې ده چې پر وخت د راستنېدونکو او زلزل ځپلو لاس نیوی د ولس د خوښۍ سبب شوی دی. همدارنګه دوی د اختلافاتو په حل کې د اسلامي امارات له پالیسي هرکلی وکړ. ورته مهال د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر له اسلامي نظام سره د اهل تشیع وګړو همکاري ستایلې او ویلي دي چې اسلامي امارات د ټولنې اړتیاو ته پام لري او د راستنېدونکو په ګډون د ټولو اړمنو غوښتنو ته به رسیدنه وکړي. عدلیې وزارت وایي چې د کورونو د کرایې د کنټرول ګډې کمیټې د کابل ښار په ټولو ناحیو کې د کورونو د کرایې د کنټرول په موخه عملي اقدامات پیل کړل. د یادې کمیټې د پریکړې له مخې د استوګنیزو کورونو خاوندان اجازه نه لري چې د خپلو کورونو کرایې د 1403 لمریز کال په پرتله تر 10 سلنې ډېر لوړې کړې. دغه راز یادې کمیټې ویلي چې د معاملاتو لارښوونې ټول دفترونه مکلف دي چې کورونه له ټاکل شوي حد څخه لوړ په کرایې ورنه کړي او له سرغړونکو سره د قانوني چلند یاده شوې ده. د یادولو وړ ده چې دې کمیټې کې د عدلیې او د کور او ښار جوړونکو وزارتونو د امنیه قومندانۍ استخباراتو ښاروالۍ او نورو اړوندو ادارو استازي ګډون لري. او وروستی خبر ده چې الجزیرې شبکې د غزې روغتیا وزارت له قوله ویلي چې د تیرو 4 ساعتونو پر مهال غزه کې د یو ماشوم په ګډون 15 فلسطینیان د لوږې او خوارځواکۍ له امله شهیدان شوي دي. د راپور پر بنسټ له دې سره غزې ترانګ کې د لوږې له امله د شهیدانو شمیر د 141 ماشومانو په ګډون 404 فلسطینیانو ته ورسېده. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخته او ښه چارې.